کندهار ته د روغتیا د وزیر له راتګ سره په دغه ولایت کې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د فساد خبرې کیږي. د ولسي جرګې د یو پلاوي د څېړنې په پایله کې ادعا شوې ده چې په کندهار کې د کرونا د بودیجې 100 میلیونه افغانۍ پر ځای نه دي مصرف شوي او ولایتي مسؤلینو په دغه برخه کې فساد کړی دی. سلام، وخت مو په خیر. هندارې خپرونې ته مو زه محمدیار مجروح هرکلی کوم. دا اونۍ د هندارې په خپرونه کې پر دې غږیږو چې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې فساد شوی. د خپرونې پیل د ولسي جرګې د استازو په ادعا وکوو او ورپسې د چارواکو نظرونه هم راخلو. د نومینر د روغتون وضعیت. د اصول له مخې کله چې د کرونا د اخته کسانو لیدنه کیږي باید ټول صحیح تدابیر ونیول سي، خو روغتون کې 95 ماسک چې ډیر اړین دي موجود نه و. د روغتون په یوه اتاق کې یو مثبت مریض، یو مشکوک او یو پایوات چې نه مثبت او نه مشکوک اوسېدل. د اصول له مخې جوړ مشکوک او مثبت کسان باید په بیلو اتاقو کې اوسیږي. د تدارکاتو د اصول له مخې هغه اداره چې د اجناسو او خدماتو د اخیستو لپاره شرکتونو او اشخاصو ته قرارداد ورکوي باید د ټولو اجناسو او خدماتو مشخصات معلوم وي. خو د کرونا سره د مبارزې د تدارکاتو په پروسه کې د اصل په پام کې نه ونیول سوی. له همدې امله اکثره اجناس او خدمات څو پلا رد سوي او یا ترمیم سوي. د تدارکاتو د اصولو له مخې یو اداره د قرارداد څخه مخکې د ټولو هغو اجناسو او کارونو تخمینی قیمت گذاری باید د ځان سره ولري او تر هغه وروسته قرارداد هغه شرکت یا شخص ته ورکول سي چې تخمینی قیمت گذاری ته نږدې وي. هغه شرکت چې تر 10% قیمت یې لوړ وي قرارداد نه ورکول کیږي. دا اصل په پام کې نه دی نیول سوی. کله چې دا اصل موجود نه وي کمیټه نه پوهیږي چې شرکت ته ورکول سوی قرارداد ارزانه که ګرانه قیمت باندې دی. نتیجه کې اکثره اجناس د اصلي قیمت څو چنده لوړ رانیول سوي دي. اکثره پیشنهادونه په ډیر سیستماتیک ډول د عامې روغتیا د رئیس له لوري ترسره سوي او د والي په مرسته د تدارکاتي چارې تنظیم سوي دي. 10 پایې لپټاپ کور آی 7 کمپیوټران د عامې روغتیا رئیس د نومینې د روغتون لپاره پیشنهاد کړي. فی قیمت په 1,800 افغانۍ. کله چې بررسي وسپه په روغتون کې 2 عدده کمپیوټرونو موجود و، 8 دانې نورې صحتامې ته انتقال سوي وه. نوموړي کمپیوټران تر کتلو وروسته معلوم شول چې دوهم لاس او استعمالي وه. د نوموړي کمپیوټرانو تر نرخ په بازار کې قریب 20,000 افغانۍ څخه کم دي. سوال دا دی چې که د نومینې د کرونا سره د مبارزې لپاره دا وسایل بې له دې چې د نوموړي روغتون لخوا پیشنهاد سي رانیول کیږي، تر رانیولو وروسته ولې بل ځای ته انتقالیږي؟ که په روغتون کې اړتیا نه وه نو ولې 10 عدده رانیول سوي دي؟ د هوا کولران 40 عدده فی دانه په 2,960 افغانۍ. سولر هندارې په 150 واټه او بیټري 40 عدده د عامې روغتیا د رئیس په پیشنهاد د نومې د روغتون لپاره خریداري سوې. د پورته اجناس څخه یو کلام جنس هم په روغتون کې موجود نه دي. 500 عدده چپرکټان. یو چپرکټ په 14,900 افغانۍ قرارداد دي. ته د مشخصات د نور کولو له امله یو چپرکټ تر جوړېدو وروسته څو ځلې د سره جوړ سوي چې تر آخري ځل جوړېدو وروسته بیا هم معیاري نه دي او ستونزې لري. د روغتون مسؤلین له لوري د نه تسلیمېدو په صورت کې فشار څخه کار اخیستل سوی او د چپرکټانو لویه برخه په ګودامو کې پراته دي. ساده وطني ماسکونه یو عدد په 25 افغانۍ رانیول سوي. حال دا چې د بازار نرخ تقریبا اوس فعلا په بازار کې په 14 افغانۍ درکې چې موږ هغه جک نرخ اخیستی دي. د 1,00,000 ماسکو له جملې څخه 10,000 د کرونا سره د مبارزې د تر ټولو لوی مرکز نومینې روغتون کې پراته وه او نور 80,000 دانې رئیس د صحتامې په امر وتلي دي. د 1.25 میلیونه افغانیو په اندازه 1000 دانې د فشار آلې خریداري سوي. په داسې حال چې د روغتون په هر اتاق کې د یوې آلې ضرورت وي. د نومینې روغتون په ساحه کې د عدلي طب لپاره د یو تعمیر چارې پیل او تکمیل ته نږدې وي چې د عامې روغتیا د رئیس په پیشنهاد نوموړي تعمیر کې د اضافه کاري په نامه
1,7,480,480 افغانۍ د کرونا د پیسو څخه ځانګړې شوې او دا کار د صحت رئیس له لوري اشد ضرورت بلل شوی په داسې حال چې هلته ساحه کې د اینو مسؤلین په دې اړه خبر نه دي د هغوی د معلومات له مخې چې هیڅ اړتیا نه وه یو بل روغتون ورغول سي د حمل د دوهمې څخه تر نن پورې 453 مریضان تر تداوۍ لاندې نیول شوي دي چې په اوسط ډول قریب 15 مریضان د ورځې کېږي د دې محاسبې پر اساس همدا اوسنی روغتون هم ډېر لوی دی دا چې د محلي ادارې د کوم دلیل له امله پر بل تعمیر مصرف کړي معلوم نه دي ځکه د استلام ته جواب نه دی ویلی په وجه د پیسو وتل د کندهار ولایت مقام د والي په پیشنهاد نمبر 112 د 14 د 1999 تاریخ 15 میلیونه افغانۍ په وجه د نور محمد ولدي محمد تاج حواله شوي دي په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نشته چې نوموړي د رقم چیرې او د چا لخوا د څه لپاره په مصرف رسېدلي او که نه د کندهار والي د دې سوال د جواب ورکولو څخه په رسمي ډول ډډه کړې او همدارنګه قریب 6.5 میلیونه افغانۍ د امتیازي معاشاتو لپاره راایستل شوي دي د هیئت له لوري د ښاغلي والي او د روغتیا رئیس څخه د پورته مسلې په اړه رسمي استعلام وسو ترڅو د دې جواب او سپیناوی د ځان سره ولرو خو تر دې دمه جواب نه دی راکړی دا د همدې ښکارندوی کوي چې چارو کې د خپلو غیر قانوني کړنو لپاره جواب نه لري متاسفانه چې د کرونا د دې مسلې تر چتر لاندې ځینو چارواکو لوړپوړو چارواکو د خپلو شخصي ګټو او شخصي اغراضو چې هغه اخلاقي اړخونه هم لري استفاده کړې ده د تدارکاتو د قانون له مخې کله چې تاسې اجناس یا خدمات خریداري کوئ قرارداد یې کوئ باید د هغه مشخصات لومړی وړاندې کړئ مثلا که دا بوتل اوبه زه غواړم په کومه کمپنۍ غواړم په کوم اندازه یې غواړم څومره غواړم او دا ټول مسایل باندې وړاندې شي متاسفانه هیڅ نوه مشخصات که شرکتونو ته نه ورکول شوي فقط هغوی ته ویل شوي چې وطني چبرکټ راوړئ هغوی هم وطني چبرکټ راوړي و چې بیا د څو ځلې وروسته ترمیم جوړېدو وروسته چې هم شرکت ورباندې مصرف کړی و هم کیفیت خراب شو چې اوس هم د استفادې وړ نه دي او هلته د شفاخانې په انګړ کې پراته دي کله چې دا چپرکټونه وړل کېږي د عینومې د شفاخانې د مسؤلین لخوا څخه هغه نه منل کېږي بالاخره د والي او نورو مسؤلین لخوا څخه څو ځلې فشار ورباندې واردېږي او هغه اوس هم په انګړ کې پراته دي د ملت د استازي په صفت باندې کله چې د دې ادعا کوو چې باید د یو ډېر سپېڅلي او ستر ولس د کندهاري ولس استازیتوب وکړو بیا زه فکر کوم چې که فشار وارد شوی بې ځایه وارد شوی دی د فشار په اړه باندې خاص معلومات نشته خو د ځینو معاملو پیشنهادونه شوي وه چې هغه رد شوي دي چون موږ ته تر هر څه ولس مهم دی د ولس ژوند مهم دی دلته زرګونه انسانان تباه شوي دي دلته میلیونونه پیسې حیف ومل شوي دي د معاملو غوښتنه په مستقیم و غیر مستقیم شکل باندې شوې ده خو د فشار که شوی یم سر څوک نه چیچوي دې مسایل هلته څو رقمه معلومات موږ ته راکول شول تقریبا د قراردادو له مخې څخه 52 میلیونه مصرف شوي دي خو کله چې موږ معلومات وکړو هغه ټوله پیسې تر اوسه پورې نه دي وتلي لا په پروسس کې دي د هغه جریان موږ ته داسې ویل سو د کمیټې لخوا څخه چې اکثره موارد تر اوسه پورې نه دي رسېدلي یا اکثره موارد داسې چې روزمره موږ پیسې ورکوو خاصتا خوراکي توکي دي په څنګ کې په وجه باندې پیسې د والي لخوا څخه وتلي دي چې هغه موږ په استعلام کې له ده څخه غوښتنه کړې وه هغه جواب یې تر اوسه پورې نه دی راکړی او د هغه معلومات نشته چې دا پیسې چیرې مصرف شوي دي چون دوی د امتیازاتو د معاشاتو لپاره ویلي دي خو هغه امتحان چې دوی د معالج ډاکټرانو او نور طبي کارمندانو څخه اخیستی و قراردادونه یې ورسره کړي وه بالاخره هغوی وظیفې ته نه دي راغوښتل شوي او دا پیسې وتلي دي دا چې چیرې مصرف شوي دي د دې جواب تر اوسه پورې والي موږ ته نه دی راکړی د روغتون د رئیس لخوا څخه موږ ته ټول هغه میسیجونه ښکاره شول چې د ده په وینا د هغه شمېرې څخه میسیجونه په وار ورته راغلي وه چې د څه غوښتنه شوې وه چې باید ورسره وویني او پیسې ورته ورکړي د ده لخوا څخه رد شوي وه او د ادعا لري چې تاسې که د تلیفوني مکالمې هم راوباسئ ټول اسناد به هلته موجود وي او ټوله مکالمه هلته شته
کندهار ولایت شریفو او نجیبو خلکو غواړم چې تاسو ته ځینې معلومات د خپل دیني مسؤلیت په اساس درکړم. د کوم وخت نه چې د کرونا نړیوال آفت زموږ ملک ته راغلی دی د کندهار کې مسؤلیت ما ته سپاره شوی دی. ما د خپلو شتو امکاناتو په درلودلو سره د کندهار مجاهد ولس ته صادقانه خدمت کړی دی. خو په دې وروستیو کې د مرکز څخه 100 میلیونه افغانۍ د کرونا د تداوي او امکاناتو د برابرولو لپاره د کندهار ولایت ته تخصیص ورکړل شو. خو متاسفانه دغه پیسې د ولایت په خپل اختیار کې نیولي او تدارکاتي ټیم هم د ولایت مقام ورته ټاکلی او ټول اختیارات د ولایت مقام په لاس کې و. ما عبدالرشید د دې پروسې هیڅ ډول صلاحیت نه درلودی او بر علاوه تر دې د والي د خاص پیرزوینې په اساس د اکثرو کارونو کې اجرایات صلاحیت هم پر ځانه جانب ورکول شوی و چې هر وخت د ادارې د اصولو خلاف من حیث مدني فعاله د کابل ته تله او د کندهار عزت په خاطر دا خبره لازمه نه بلل. خو تاسې مجاهد ولس ته وایم مګر یو مجبوریت د سره شریکوم. سربیله پر دې ځینې شخصي غوښتنې ما څخه شوي دي چې یوه بیلګه ستاسو سره شریکوم. دا چې ما د خپل زغمځپلي ولس صادقانه خدمت ته ملا تړلې و بار بار د والي صاحب ورور لخوا د پیسو غوښتنه راڅخه کېدل. په دې اړوند پوره اسناد او شواهد لرم چې 1,000 ډالر غوښتنه ما څخه سوې وه خو ما هیڅ وخت د وجدان نه دی خرڅ کړی. زه هیڅ ډول په دې پروسه کې داخل نه یم. نو تاسې کولی شئ چې د والي صاحب د خاصې نماینده او شخصي ارتباطي شخص پر ځانه جانې څخه معلومات ترلاسه کړئ په درناوي. زموږ روغتون ته چې راغلي دي تقریبا 442 نفره تقریبا په اوسط ډول باندې موږ 40 مریضه درلودله چې کرونا شروع شوی و. بیا تر پرونده پورې د 3 میاشتې په جریان کې موږ درلودله مریضان او زموږ مریضان ډاکټران زه په وضاحت سره درته وایم د مریضانو خدمت یې وکړي او مشکلات په هر ځای کې راځي. قصدي و ناستي و یو څه شان کموتات دا راځي مګر هغه د دې سبب نه ولو چې زموږ خدمات ته خنډ وګرځي. دا چې د ټولنه د عامې روغتیا ریاست او ټوله سره کېږي که چیرې ټولنه نه راځي نو په زور خو موږ مریض نه سو راوستلی. خو بیا هم تر هغه اندازې چې زموږ ډاکټرانو خدمت کړی دي زه په وضاحت سره وایم نه د اکسیجن د کمبود له وجې سره موږ مخامخ شوي یو نه د یو خاص بل شي د وجې زه د ځینې دوایو شان کم خو بیا موږ هم په وار وار ریکوستونه کړي دي ځینې مشکلات مې سره حل کړي دي. نو نور زه مشخص نه خلکو هغو چې څېړنه کړې ده چې څه ویلي دي په هغو څېړنو باندې د خلکو کېدل په ما پورې اړه نه لري. هغه پیشنهادونه چې ما کړي دي زه دانه په دانه باندې جواب وایم چې هغه ټوله ضروري ټوکي وه. هغه پیشنهادونه چې زموږ د طریق نه دي شوي هغه د عامې روغتیا په ریاست پورې اړه لري. زموږ معاشات چې د مخکې و د ریپورم راکوله وروسته چې کوویډ 19 یعنې کوویډ 19 مریضي راله بیا د موږ مکتوب مرکز موږ ته واستوي چې د دغو پیسو نه تاسو ته درکول شي. زموږ پیسې هیڅ په وجه کې نه راځي. زموږ د بانک اکاونټ لرو په منظم ډول باندې موږ پیشنهاد کړی دي هغو پیسې حواله کړي دي د هر نفر اکاونټ ته تللي دي. د 2 میاشتې معاش مې اخیستی دي د 1 میاشتې لږ شپه ده مې اوس جوړ کړي دي چې هغه به راوځي. هر هغه شی چې موږ ته راغلی دي موږ محب فورم لرو تدارکاتي پروسې او ټول د تسلیمي پروسه هغه د ولایت مقام دی چې تر هغه ځایه پورې رسېږي او وروسته چې زموږ شفخانې ته راغلي دي کوم چې محب لري موږ هر شی د لې موجود دی او کوم شیان چې زموږ نه نور وړه سوي دي هغه نظر په اصولو باندې نظر په پیشنهاد باندې چې موږ اسناد په لاس کې لرو هغه دی د یو دانه جواب موږ ویلی شو. چپرکټونه موږ ته راغلي دي چپرکټونه موږ 1.5 درلوده 200 پیشنهاد شوي وو نو موږ پیشنهاد کړي نه وو هغه د عامې روغتیا ریاست کړي دي تقریبا 1500 اوس هم پراته دي د نږدې نه لیدلی شي. موږ چې هر څه معلومات ولو چې هر څه شی په موږ پورې مربوط هغه ټوله واضح ډول باندې د ټولو سره ستاسو سره هم شریک کېږي د دوی سره کوم مشکل نه لرو. بعضې اړین توکي بعضې دوایي بعضې شیان رانیو شوي نه دي او بعضې ډېر شیان رانیو شوي دي. زموږ تر یو حده پورې مشکل حل و چون وینټیلیټرونه دا عمومي مشکل و 2 دانې زه فکر کوم چې د کابل نه راغلي د عامې روغتیا ریاست موږ ته راوړه شوي نه دي او هغه فکر کوم چې بعضې فرضیاتو شان یې کم و چې هغو ریکوست د مرکز نه کړی دي.
چون د دې پروسې او د دې ټول دغه زموږ مسؤلیت نه و، مسؤلیت او صلاحیت یې د عامې روغتیا د ریاست او د ولایت ټولو د مصرف په موږ پورې اړه نه ده. تاسو خپل مستقل ریاست یاست؟ په کووډ 19 کې زموږ دغه چې و طرز العمل داسې و چې مسؤلیت یې مستقیما د عامې روغتیا په ریاست او د ولایت مقام و، د پیسو د مصرف زموږ د روغتون نه و. ښه راغلاست. د ولسي جرګې د وکیلانو هغه ادعاوې چې تاسې په خپرونه کې واورېدلې، دغه ادعاوې به د کندهار د روغتیا د رئیس سره شریک وکړو او وبوایو چې دی په دې اړه څه نظر لري. ډاکټر صاحب، تاسې به د ولسي جرګې د پلاوي هغه ادعاوې چې د کرونا د پیسو د مصرف په اړه یې کړې وي چې فساد سوی دی، هلته د زور څخه استفاده سوې ده، د دغو ادعاو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ دوی خو پر تاسې ډېرې ادعاوې درلودې، تاسو به هم اورېدلي. په دې کې شک نشته، کرونا داسې یو حالت دی چې کېدلی شي موږ پلان ولرو، د پلان په اساس خریداري وکړو. وکیل صاحبان د وزارت مقام د خپله د تدارکاتو او مالي حساباتو د مشاور سره د وزارت مقام هغوی ولاړله، په دغه کې وکتله، په تدارکاتو کمیټه کې کوم دا شی پیدا نه کړي چې دوی دپاره د جنګ سبب وسي او یا دوی دپاره بانه د دې وسي چې ول هلته فساد سوی. تاسې وګورئ که چیرې دا پیسې بیرته دوباره ځي ښه دی، او که موږ پر یو چپرکټ ولګوو په کندهار کې ښه به وي، او که موږ پر پیشنټ مونیټر ولګوو. یعنې کرونا داسې یو حالت دی چې موږ تر اټکل مخکې باید امادګي ولرو. د یوه بانه دا کوي چې موږ ولې 500 چپرکټ رانیولي دي. یعنې موږ د ولسوالۍ په سطحه پلان جوړ کړی دی، بي سي موږ هغوی ته باید کامل امادګي ولرو. که یو اجل حالت اعلانېږي په ولسوالیو کې، باید موږ څنګه امادګي ولرو دې مسایلو او دغه ته. زه د دوی دا ادعا کاملا رد کوم. خبرې خو هر څوک کولی شي. کومه دي اسناد د دې مسایلو چې هغه بند سوی دي، فساد سوی، دا مسایل سوي. په داسې حال کې چې په روغتون کې درمل نشته، وینټیلیټور ماشینان چې دي هغه یوازې 2 دانې دي، یا ځینې داسې بیخي اړین توکي نشته، هلته خلک نه ځي، خلک بې باوره دي. ولې د دې پر ځای چې دغه پیسې مصرف سوي دي وایي په دې کې دغه نشته، ولې پر اصلي توکو پر روغتیایي توکو ولې نه دي مصرف سوي؟ زه یو شی په وضاحت درته وایم چې د وکیل صاحبانو خپله د 2 وکیل صاحبانو د ګل احمد کمین او د مقتدا میران برخورد ټول سلیقوي دی، شخصي برخورد دی، او دوی قانوني برخورد نه لري. دوی غیر رسمي دلته راغلي دي، یعنې پارلمان څخه کوم مکتوب نه لري د نظارت لپاره. یو دومره خبر دا د خپل ګل احمد کمین ما شخصي غوښتنې کړي دي، همدغه یو سکرین شاټ زه ستاسو سره شریکوم. ما ته وایي چې ډاکټران راته اجل مقرر کړه، ما ته وایي چې نرسان راته په طبابت بخش کې مقرر کړه، راته مقرر یې دا لیست دی. نه فکر کوئ دا غوښتنه به داسې چې ډاکټران مقرر کړه تر څو خلکو ته خدمات؟ نه، خو ډاکټران خو هغه د عادي پروسیجر دی، نو بیا ما ته ولې وایي؟ خو د اعلانات ورکول کېږي، اصلاحاتي ادارې تر کنټرول لاندې موږ امتحان اخلو. پرېږدئ چې دا وطن نور استعدادونه کار وکړي، نوي ځوانان کار وکړي. ولې یو څوک وایسته سي دی چا که پروسه باندې کوم څوک د امتحاناتو شک لري، اشتباه لري، مهرباني دې وکړي راپورته دې کړي، شکایت یې وڅېړي. دا دوی حق دی د وکیل صاحبانو، نظارت د دوی حق دی. مګر خو نو یو شی دې په لیکلي ډول ووایي. راځي دی هم د ملت ته حساب ورکړي چې د په دا 2 کاله کې په ولسي جرګه کې د دې ملت دپاره څه کړي دي، او ما په دې 6 میاشتو کې په ریاست سیمې کې څه کړي دي. دغه مقتدا میران راولاړېږي یوازې اهل تشویرونو ته کار کوي. یعنې دلته تر ننه پورې په کندهار کې دغه اتفاق یووالی و. ولې موږ مذهبي اختلافات رامنځته کړو؟ ډاکټر صاحب چې موضوع په دې خواته ولاړې نه سي؟ نه، زه ګوره زه مې دعوې لرم. تاسو خو د سپیناوي دپاره نه راغلي یاست که نه؟ زه درته وایم چې د سلیقوي برخوردو په اساس باندې د روغتیایي ټیم ولې قرباني سي، ولې دا مسایل قرباني سي. او پاته سو فرنیچر دا مسایل ته په ولاړ سئ. د یو ځل څخه ځینې لیکنې سوي دي چې په عینومېن روغتون کې مثال اشپزخانه نه وه، هلته انسیناټور نه و، هلته لانډري نه وه، د کالو پرېوللو سامان دا مسایل نه وه.
هلته ډېر شیانو نیمګړتیا وه، یعنې یو روغتیاپال چې به د 8 ساعتو دپاره یو چپنه واغوستله، پیکټ به یې واغوستی، هغه به 8 ساعته پر یو داسې کلک میز ناست و. آیا دا روغتیاپال حق نه لري چې په یو ارام مستریح کوچ کې کښېني؟ دا خو یو مجهز روغتون باید دا شیان یې درلودی. دا شیان نه وه. د کومې خوا مجهز؟ مجهز خو تعمیر د لحاظه مجهز و. مجهز خو تجهیزات دلته موجود نه وه. دا 50 بستره روغتون و. دلته ډېر نیمګړتیاوې وې. کاشکې دغه حالت مخکې څېړل سوی چې په روغتون کې څه شته او څه شته ضرورت. دوم راځو دغه ته تعمیراتو ته چې بیا عدلي تعمیر جوړ سوی دی. په دې کې شک نشته. ګوره خپل قرارداد لري، په انډر کنډیشنل پاڼ کې و، په هغه کې په هغه قرارداد کې خپله دغه نه وه، کاشي نه وه سوې، نه وه په بیوکیو کې نه وه، په هغه کې رنګ و روغن نه و، په هغه کې هندارې نه وې. تاسې هلته اسناد وګورئ، کم هغه شی تر قرارداد اضافه سوی دی. دا تعمیر نیمګړی و، دا په قرارداد کې نیمګړی و. موږ یې هغه نیمګړتیا په دې بودیجه کې پوره کړله. آیا دا به بد وي چې موږ د کرونا په بودیجه کې یا په بله بودیجه کې خپل روغتیایي مرکزونه تجهیز کړو، هغه تکمیل کړو، هغه پوره کړو؟ ډاکټر صاحب چې دغونه کار مو کړی و، ولې خلکو دې روغتون ته مراجعه ونه کړه؟ ولې همیشه د دې روغتون څخه خلکو شکایت کوئ؟ دا په دې معنا نه دی چې هلته خدمات نه دي سوي، کار نه دی سوی. تاسې وګورئ په لومړي سر کې موږ په دې روغتون کې د بودیجه کمښت سره مخ وو، تر څو چې ولایتي بودیجه راته منظورې شي. هلته ستونزې وې. هلته مثال هغه پرسونل چې موږ تسلیم سوي وو ټول مکمل داسې پرسونل هم و چې جراحان هم پکښې وو. هلته داسې کسان هم مخکې وه چې د خپله د رئیس په چارو کې د ډاکټر صاحب عبدالرشید الکوزي په چارو کې مداخله کوي. هلته داسې کسان وو چې دوی جدول به جوړ کړي، دوی تطبیقولی هلته نه سو، چې موږ تر وزارت پورې دا شکایتونه ورسول چې د دوو مشاورینو شکایتونه هغه مو ورسول. هلته ستونزې وې، هلته مشکلات وه، هلته ډاکټران ناولده وو په لومړي سر کې د خدماتو سره. کرونا یو نوې پدیده وه، هم ولس ورسره ناولده وو، هم روغتیاپالان ورسره ناولده وو. هلته یو دم د پی پي کټو کمښت سو. هلته ځینو په کندهار کې د درملو هغه کمښت سو چې موږ پیسې درلودلې، مګر یو طبي تجهیزات مو نه سوه رانیول. ولې وینټیلیټر په ټول افغانستان کې نه و. کوم 1 میلیون افغانۍ 2 میلیون افغانۍ هم پسې اخیستې وې، موږ وینټیلیټر نسو پیدا کولی. هلته دواوې هغه حالت ته ورسېدل، تاسې ته معلوم ده څومره دلته د دواو کمښت و، درملو کمښت و. ځینې دواګانې موږ په کار یو، پیسې مو په لاس کې درلودې، دواګانې مو نسو رانیولې. هلته ډېرې ستونزې وې. دا که دانه په دانه تکرارو کېدی شي دا مکمل 1 ساعت وخت ونیسي. ډاکټر صاحب یو بل هغه ادعا چې سوې ده د 350 بستریز روغتون لپاره توکي رانیول سوي دي، خو بیرته د روغتون څخه ایستل سوي دي. څه وایاست؟ رښتیا هم شیان د روغتون څخه تاسې وړي دي، ورک دي، او که ادعا بې بنسټه ده؟ ډېر هغه سامان ګورې کرونا فعالیت یوازې عمومي روغتون نه دی، دلته دوستانو سم فعالیت نه دی کړی، یا دا وکیل صاحبان چې راغلي دي حتی دلته سټیمې ته نه دي راغلي چې دلته وګوري چې په ستا کې څه شته څه نشته. میرویس روغتون سټاک یو استعلام دی، یو حالت ته په کتو سره نقطه دوی تر اسلام مخکې مطبوعاتي کنفرانس وکړي، دوی معلومات کم حاصل کوي زموږ څخه. یو دومه خبر دا د ګور موږ سکرین پاینټونه درلودل 4 په بولدک، ژړۍ، دامان او په خپله په شاولي کوټ کې. دلته موږ خویندې درلودل، دلته موږ وروڼه درلودل، په دې لمر کې هلته وظیفه اجرا کول. آیا دوی د کولر حق نه لري چې ورته ولګېږي؟ کولرات چې رانیول سوي دي، استعمال سوي هم ځینې دي، ځینې د راتلونکي پلان لپاره آماده هم دي. هېڅ ذره په ذره خپله وایي چې هغوی موږ ته یوازې ویل کېده موږ رانیول، نور خو هغوی دومره مسلکي نه دي چې اوس هغوی یوازې موږ ته ویل چې دا ضرورت دی موږ یې رانیسو، زر دانې فشار علیه ته اړتیا ده موږ یې رانیسو. زه درته وایم دا پیشنهاد د یونیمین روغتون څه سوی دی، کاپي زموږ سره پرته. کله چې پیشنهاد کېږي په داسې عاجلو واقعاتو کې بیا موږ ورته وایو چې دا مه کوئ. ګورې موږ ای بي سي پلان لرو، هغه ای بي سي پلان تاسې مطالعه کړئ. د ولسوالیو په سطحه موږ کلینیکونه دې ته جلا دغه وبخښئ تعلیمي مراکز موږ دې ته جلا کړي دي. هغوی باید د ضرورت په وخت کې چې ډېره عجله پیښه کېږي او ټول سیمه وایرس نیسي، موږ باید په بي او په سی پلان کې هغه آماده ولرو. حتی موږ شخصي روغتیایي روغتونونه دې ته لپاره ځانګړي کړي دي 4-5 چې هغوی خپل په خوښه آماده سوي په دې کې چې پرکټونو ته ضرورت پیښیږي. اوس نو په داسې حالت کې چې موږ د یو غټ بحران سره مخ کېږو، یوازې یو 350 بستر زموږ دپاره کفایت نه کوي، کېدای شي 50 بستره موږ طبي عدلي تعمیر ته واړو،
کېدای شي 50 بستره موږ د دغه په ډي ایچ کې فعاله کړو، د ژړۍ په ډي ایچ کې چې هغه هم په پلان کې نیولی دی. کېدای شي یوازې په ولسوالیو کې تر 800 زیات چپرکټه موږ ضرورت شي چې په مکاتبو، په ولسوالیو روغتونونو، په کلینیکونو په دې کې 50 میلیونه افغانۍ مصرف شوي دي. په روغتون کې 450 کسانو ته خدمات شوي دي، په داسې حال کې چې هغوی خپله د ځان لپاره دوا هم رانیول، د دباندې څخه وړل کېده، حتی اوبه ورول کېدې، خوراکي توکي ورول کېدل، شکایتونه ډېر وو. دغه ادعا وي چې خلک یې کوي یا هم وکیلان یې کوي، پر ځای نه بولي چې خدمات نه دي شوي. د عینومین روغتون د خدماتو په اړه باندې موږ یو ځانګړی ټیم وټاکئ چې د کرونا اړوند مسایل ټوله موږ د کرونا رئیس وټاکئ، د وزارت مقام د هدایت په اساس باندې ډاکټر صاحب یعقوب نصرت ټول کرونایي چارې باید هغه تعقیب او وڅېړي. د عینومین روغتون دپاره مو رهبري جلا وټاکل، هغوی ته کامل صلاحیتونه ورکول شوي دي چې دوی باید په ښه ډول سره تداوي، درملنه او نور ټول شیان وکړي. خو کم شی چې دوی ضرورت پېښ شوی دي تر کومې اندازې پورې چې موږ وس کار توان کړی دي، رسېدګي مو ورته کړې ده، د عینومین رهبري ناسته ده دغه وکړي چې موږ د دوی په کومو کارو کې خنډ ځنډ او دغه ورکې کړی، په هغه اړه موږ جواب ووایو. که چیرې یوه ورځ هم زموږ څه په دې اړه غفلت څه و چې دوی غوښتنو ته مو جواب نه وویلی، موږ ملامت یو په هغه کې، خو دا مو نه دي کړي، په وخت زمان مو رسېدګي ورته کړې. د عینومین روغتون د کیفیت د خدماتو موضوع باید رهبري په دې اړه تاسو ته وضاحت درکړي، او که غواړئ چې هغه د لرې راوغواړم تاسو ته وضاحت درکولی شي. ډاکټر صاحب، د فساد موضوع یادول کېده چې اخلاقي فساد موضوع چې د فرزانې په نامه یو کارمنده ده چې ویل کېده صلاحیتونه ورکول شوي دي چې د هر چا له لورې ورکول شوي. څه معنا دغه ادعاوې څونه تاییدوئ؟ د افغانستان د قانون په اساس، د کارکنان خدمات ملکي قانون په اساس او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قانون په اساس هیڅ مادون صلاحیت تر خپل رئیس زیات نه لري، او که لري هغه باید په لیکلي ډول سره وي. دا کېدلی شي داسې یو مسله وي، زه په دې اړه وضاحت نشم ورکولی، دا باید ډاکټر صاحب عبدالرشید الوکوزی په دې اړه باندې که شکایت لري باید موږ سره شریک کړي په لیکلي ډول سره. موږ هېڅ وخت دا نه کوو چې د چا په چارو کې داسې یو مداخله وکړو چې غیر قانوني عمل. حتی موږ د دې دپاره د عینومین روغتون د رهبري د پیاوړتیا لپاره رهبري د مشوره مصاحبه ورسره وکړي. موږ د هغوی د پیاوړتیا لپاره هغه کسان چې د دوی په چارو کې مداخله کول راومو ایستل د باندې قانوني برخورد مو ورسره وکړي. هغوی مو د دوی څخه ټول کړل چې دوی حاکمیت ثابت شي، تر څو چې د امیر حاکمیت ثابت نه وي. ما هیڅ کله په داسې لیکلي ډول یا په شفاهي ډول سره د هیڅ ډاکټر په اړه د اداره نه ده توهین کړی او نه مې ادارې ته ویلي چې دا ونه. حتی کله نه کله چې منازعات شوي دي دلته مو ټول پرسونل راغوښتي تر 10 ځله زیات زه عمل ته ورغلی یم، منازعات مو حل کړي دي، سلسله مراتب د لوړ څخه کښته او د کښته څخه لوړ مو دا مراعات کړي دي، هېڅ وخت مو دا شی نه دي کړي. او نه د دغه کس سره چې تاسې یادونه کوئ، موږ هیڅ راز نه شفاهي اړیکې نه رسمي اړیکې نه هیڅ شی ځان ته دا جرأت وکړي چې دا ولرو. که ثبوت لري څوک وړاندې دې کړي رسنیو ته، په کوم اساس دې ته صلاحیت ورکول شوی دی. ډاکټر صاحب، الکوزي صاحب پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړې وه، دغه ویډیو په اړه ته څه نظر لرې؟ رښتیا هم داسې څه وه یا ستاسې سره مخکې تر دې چې د ویډیو خپره کړي ولس ته وایي تاسو ته یې خبر درکړی و چې زما څه څوک غوښتنې لري؟ په دې اړه باندې زه په کابل کوم چې د الکوزي صاحب سره مې تماس ونیوي چې وروره وزارت دغه شکایتونه لري، لطفا ته یې وکړه د وزارت رهبري سره تماس ونیسه. د هغه نه وروسته په دې ویډیو په اړه زما سره هیڅ راز تصمیم یا مشوره یا هیڅ شی نه ده. یو دومره خبر دا ده د دې ویډیو مخکې ما سره په رسمي ډول شکایت نه ده شریک شوی چې په کومو عرصو کې موږ مشکلات لرو، ستونزې لرو. هر هغه ستونزه چې زه ورته رسېدګي کولی شم، ټول روغتیا پالان زما د کورنۍ او فامیل غړي دي، زه مکلف یم چې د دوی ټوله مشکلات ستونزې پر وخت زمان واورم او عملي یې کړم او میدان ته ورغوتم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله اوسئ.
والي صاحب ډېره مننه. 2 ورځې مخکې د ولسي جرګې غړو په کندهار کې یو کانفرانس ورکړي او په هغه کې د کرونا د مبارزې سره د پیسو اړوند ځینې مسایل شریک کړه چې د دوی په خبره په دغه برخه کې فساد شوی دی. خو د دوی د ادعاو پر بنسټ به موږ تاسو څخه وپوښتو چې په دغه برخه کې د دوی ادعا ده چې د محلي ادارې له لوري وظیفوي غفلت شوی دی، اداري او اخلاقي فساد شته او قدوي چلند شوی دی، شخصي ګټې په پام کې نیول شوي دي، غیر مسلکي پیشنهادونه شوي دي او د غیر ضروري اجناسو خریداري شوې ده. دوی وایي چې دا هغه موارد دي چې باید وڅېړل شي او په دې برخه کې فساد شته. تاسو د دغه ادعاو په اړه څه وایاست او دغه ادعاوې څومره پر ځای دي؟ مننه. اول تاسو راتګ د مننه کوم او ځانګړي ډول د هیواد تلویزون نه چې همیش مو د ولسونو غږ د چارواکو غږ د ستونزو په اړوند پورته کړی ده، د زړه له تله مننه درنه کوم. دوهم وکیل صاحبانو ته په کامل احترام سره چې دوی د ولس استازي دي او حق لري چې نظارت وکړي د موضوعاتو. په دې اړوند زه غواړم څو مهمو نقطو ته اشاره وکړم. اول دا چې د قرنطین موضوع او دوهم د مبارزې موضوع د هغه په اړوند باندې د کرونا مونږ 4-5 وارې د قرنطین میتود او هغه تغییر که تاسو اورېدلی وي. دا تصمیم والي نه ده نیولی، دا د کرونا ولایتي کمیټې نیولی چې په دې کې تر 80 کسانو پورې غړیتوب لري چې اصناف، حتی د خیاطانو نماینده، د ګلکارانو نماینده، د بلډینګ کارانو نماینده، د دکاندار، یعنی د دې ټولو د علماو په شمول او د اړوندو ادارو دغه هر تصمیم چې نیول شوی چې دا ځل د کرونا په وړاندې دغه احتیاطي تدابیر باید په هغه کې مراعات شي، یعنی دا تصمیم په ګډه نیول شوی. یو دا شی ما غوښته چې وضاحت ورکړم ځکه ځینې دوستان وایي چې والي داسې وکړو، والي قرنطین ولګاو. دا قرنطین د ټولو اصنافو او قشرونو د استازو په د نمایندګانو لخوا ټاکل شوی. دویم راځم د کرونا دپاره د مبارزې په بهیر کې فساد او که هغه اخلاقي ده او که هغه مالي ده او که هغه مثلا غیر ضروري اجناسو اخیستل دي. زه غواړم څو شیانو ته وضاحت په دې برخه کې ورکړم. اول دا چې ټولې خریدارۍ یا په اصطلاح چې څه اقدامات په ولایت کې د کرونا د مبارزې په اړوند شوي دي په مقابل کې ټول د یو ځانګړي طرز العمل له لارې چې د رئیس جمهور په حکم باندې توشیح شوی ده موږ کړي دي. موږ د هغه طرز العمل نه 1 ذره نه ښکته لاړو نه پورته د قانون په چوکاټ کې. دوهم ټول وړاندیزونه د خریداریو دپاره اجناس، ادویه، نور لوازم دا د اړوندو ادارو نه راغلي. په څه معنا چې یا تقریبا 98% ټول وړاندیزونه د آینو مینې 350 بستریز روغتون نه د الکوزي صاحب په امضا راغلي او یا هم د باقي پاتې وړاندیزونه د صحت عامې د رئیس په امضا باندې راغلي. یعنی هیڅ کله والي او یا کمیټو دا نه دي کړي چې په خپل سره د یو شی دلته خریداري کوي او دوی ته یې ورکړي چې دا موږ درته اخیستی. یعنی د دوی د ضرورت په اساس باندې او د وړاندیزونو په اساس باندې هغه راغلی. کله چې وړاندیز راځي د تدارکاتو کمیټې د قانون او د هماغه طرز العمل په رڼا کې د موږ د تدارکاتو د قانون مطابق خو تنه تدارکاتو قانون کې 21 ورځې وخت ورکول کېږي. داوطلبۍ ته موږ په دې کې وخت کم کړی نه، 1 هفته هم ورکړی او ټولې خریداریانې شوي. د تدارکاتو په کمیټه کې چې د ما د اجتماعي معاون تر مشرۍ لاندې و د استګیري صاحب، په دې کې خپله د عینو مینې د روغتون نماینده ناسته، په دې کې د علماو استازی ناسته، په دې کې د مدني ټولنو، مستوفیاتو، څارنوالیو دا ټول پکې دي. یعنی د 9-10 کسانو په هغه باندې دا اخیستل شوي دي د قانون مطابق. کله چې اجناس اخیستل شوي دي د نظارتي کمیټې د خوا نه چې هغه هم د ما د بل معاون د حنان صاحب چې مالي و اداري ده د هغه تر مشرۍ لاندې رسنۍ پکې دي، مدني ټولنې پکې دي، څارنوالي پکې ده، هغه مستوفیت پکې ده، دا ټولې ادارې پکې دي. د هغو د خوا نه یو نظارت شوی ده، یعنی پیشنهاد راغلی، خریداري شوې او بیرته نظارت هم شوی ده. والي صاحب د تدارکاتو کمیټه وایي چې موږ غیر مسلکي کسان یو، کله چې د رهبرۍ د کمیټې څخه موږ ته پیشنهاد شوی دی موږ شیان رانیولي دي. د تدارکاتو په کمیټه کې ټولو ادارو ته موږ ویلو چې 2 مسلکي کسان باید معرفي کړي. ولې د مدني ټولنو استازی چې موږ کېنولی او د علماو هغه هلته ناست تر څو دا پروسه وویني او موږ یې لاغه کړو. ځکه د قانون مطابق ولایتي شورا د علماو استازی او د مدني ټولنو په هغه کې نشته تدارکات کمیټه کې.
تدارکاتو کې یوازې د ولایت مقام، څارنوالۍ، امنیت ملي او مستوفیت او ښاروالۍ استازي دا 5 کسان دي. ولې موږ د لا شفافیت دپاره عالم هم ور اضافه کړی، ولایتي شورا هم ور اضافه کړې ده او هغه هم ور اضافه کړې ده د مدني ټولنو استازی. کله چې دا خریداري شوي دي د دې ټولو د ضرورت په اساس باندې دغه شوي. په دې کې شک نشته چې کله به یو پیشنهاد راته په هغې کې غیر ضروري ځینې شیان به هم وو، هغه موږ ترې نه هغه کړي دي، قطع کړي دي. په دې برخه کې فساد هغه معلومات چې زه د اول درجه مسؤل په صفت دلته لرم د دواړو کمیټو نه، هم د تدارکاتو نه او هم د هغه نه نظارت کمیټې نه، زه په دغه پروسه کې تر اوسه ما خپله فساد نه دی لیدلی او د دې اطمینان تاسې او د کندهار ټول ولس ته ورکوم چې په دې کې فساد نه ده شوی. والي صاحب تاسو همیشه په خپلو خبرو کې ویلي چې د صحت برخه درته قناعت وړ نه ده، فکر نه کوئ او ډېر انتقادونه هم د روغتیا په ریاست کېږي یا سوي دي یا د ادعاوې سوي دي، فکر نه کوئ فساد یې سوی؟ زه همدې ته اخر ته درته راځم. اول په خریداریو کې چې د تدارکاتو کمیټه د نظارت کمیټه هغه چې په موږ پورې مربوط وو، د دې درته 100% اطمینان درکړم چې نه په خریدارۍ کې فساد شوی نه بل څه. ولې یو شی شوی ده مثلا چې یو جنس کېدای شي قیمت اخیستل شوی وي او هغې علت دا و چې موږ په بیړني حالت کې د کندهار بازار بند، د افغانستان بازارونه بند، د نړۍ بازارونه بند. موږ حتی باور وکړو چې شرکت نشو پیدا کولی چې موږ ته یو څه راوړي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ هغه د تدارکاتو پروسه تر پښو لاندې کړې. موږ ته چې نرخونه راکول شوي موږ ټیټترین نرخ انتخاب کړی، خو په ټیټترین کې که اجزاو ته لاړ شي کېدای شي یو شی به د بازار د نرخ نه قیمت ولې موږ ته هغه ټول نرخ مهم ده چې څوک موږ ته په ارزانه بیه باندې شیان اخلي. یا بله موضوع دا ده چې په روغتون د عینو مینه کې ستونزې وې، په دې کې شک نشته، په پیشنهاداتو کې ستونزې وې، د موږ د تدارکاتو پروسه ډېره ځنډېدلې په همدې وه او زه د وکیل صاحبانو سره په دې کې همغږی یم ځکه چې مثبتو نقطو ته باید مثبت وویل شي چې په تخصصي ډول باندې موږ ته پیشنهادات نه راتلل، مشخصات به ورسره نه وو، یعنې هفتې یا ورځې به په دې تېرې شي موږ د تدارکاتو کمیټه بیرته د عینو مینې روغتون سره په هغه مشخصاتو باندې خبرې وکړي، هغه تشریح کړي، ورته ووایي او پرې رایې وکړي. دا ستونزه وه، په دې کې شک نشته او ځینې شیان حتی موږ قطع کړي دي چې هغه ضرورت ده. بله مشکل د موږ دا و چې خپله د صحت عامې او د وزارت ترمنځ او د عینو مینې روغتون او د وزارت ترمنځ همغږي وجود نه لري. د کرونا سره پر مبارزه د خلکو بې باوري او د قرنطین پر مهال نه همکاري او د ناروغۍ په صورت کې روغتون ته نه حاضرېدل دا د دې ښکارندویي نه کوي چې تاسې هغه پیسې چې د کرونا لپاره راغلې وې د دې پر ځای چې پر ځای مصرف سي ژر مو مصرف کړي دي، اجرات هم په دې اړه کړي دي. موږ بیړنی حالت دې ته وایي چې ته هر څه باید په بیړه وکړي. د موږ پلان 3 برخې وي. اوله برخه یا الف برخه دا وه چې موږ د عینو مینې روغتون باید تکمیل کړو او دا د ما تصمیم نه و، دا د کرونا په وړاندې د ولایتي کمیټې تصمیم و چې اول موږ دا کار باید وکړو. 3,500 چپرکټه باید آماده ولرو، د هغې نه وروسته موږ 400 چپرکټه موږ سره هغه واده وکړه خصوصي روغتونونو او د هغې نه وروسته موږ چې ځینې لیلي او نورو باندې فکر وکړو مجموعاً 3,500 چپرکټه موږ باید آماده کړي وای. موږ د هغه پلان په رڼا کې چې څه اقدامات کړي دي موږ نه بیړني اقدامات په کار وو، موږ ته هلته هغه نه و په کار چې موږ د په ورځو چې وځنډوو. ولې بیړني اقدامات په دې معنا نه دي چې موږ د کیفیت، موږ د شفافیت او دا مسایل له منځه یوسو. کاملا شفافیت کیفیت مراعات شوی ده، ولې بیړني اقدامات شوي دي او دا د دې په ځای چې خلک وایي چې په بیړه اقدام کړي باید ووایي چې کور ودان چې تاسو په بیړه دا کار کړی ده. خلکو همکاري نه ده کړې په یوه برخه کې. ولې تاسو ته معلومه ده چې په لومړي قدم کې زه خپله 3 وارې د عینو مینې روغتون ته لاړ یم تر څو ډاکټر صاحبانو سره کښېنم او 2 ستونزې خبرې وکړم. په اول قدم کې چې کله کرونا کندهار ته راځي یا افغانستان ته، حتی د موږ ډاکټرانو ترې ویره لرله. موږ خپل صحي پرسونل، نور خدماتي پرسونل دې ته تشویق کړو. تاسو باور وکړئ داسې وخت راغلی ده د عینو مینې روغتون کې په هغه ابتدا کې به 2 ډاکټران نه وو، هېڅوک نه حاضرېده، بانې به یې کولې. موږ دو تشویق کړل او حتی هغه تاسو ته معلومه چې د طرز العمل مطابق دو تشویقي معاشات هم راغله. د موږ پیشنهاداتو چې دا کار دی وشي که نه کېږي، نو موږ دو تشویق کړل چې دا کار وکړي. کېدای شي په اول کې بد برخورد د خلکو سره شوی وي، کېدای شي چې د کرونا په نوم یو مریض ورغلی حتی ډاکټر ترې منډه کړې وي، کېدای شي نورې ستونزې پېښې شوي، ولې په وروستیو کې دا حل شوی. خو مهمه دا ده څو اساسي شیان و چې
د خلکو اعتماد او یا په دې معنا چې باید د روغتونو ته لاړ شي لاړل نه. اول دا د کلتوري لحاظه د موږ د عنعنې لحاظه اکثره خلک وایي چې مثلا زه شفاخانې ته ځم ما خلک پېژني چې دا کرونا نیولې عارې ګڼي. دوهم کیدای شي بد برخورد به ورسره په ابتدا کې شوی و، دا یو علت کیدلی شي. مونږ هر څه آماده کړي وو خلکو ته. د مونږ د 350 بسترو کې هیڅ کله د 2% نه زیات مریضان نه دي هغه شوي، یعنی د 350 آمادګي مونږ نیولې او مونږ 60 مریضان پکې لرو. نو هماغه ده چې عامې روغتیا ته وړاندیز وکړو چې مونږ باید خپله پالیسي تغییر کړو، مونږ سیار ټیمونه جوړ کړو، کور په کور ورشو د مریضانو علاج په کورو کې وکړو، ځکه چې مونږ ته نه راځي او د طبابت د اخلاق او قانون له لحاظه مونږ نشو کولی چې په یو چا فشار راوړو چې حتما د شفاخانې ته راشي. ډېره مننه والي صاحب. د ولسي جرګې د وکیلانو ځینې ادعاو ته به راسو چې خاص په تاسو پورې اړه لري. دوی ویلي چې د کندهار د والي په پیشنهاد 15 میلیونه افغانۍ په وجه د نور محمد په نوم کس ته حواله شوي دي او په دې اړه هیڅ وضاحت نشته چې دا پیسې چیرې وړل شوي دي او چیرې په مصرف رسېدلي دي. دغه ادعا څونه پر ځای ده؟ د دو سوال یو ادعا وي یو سوال وي. که زه به دې ته سوال ووایم چې دا سوال یې په ځای ده، هغه په دې معنا چې ما مخکې تشریح کړه چې د کرونا ټولې پیسې د ولایت په حساب کې راغلي. موږ د دې په خاطر چې د کرونا په وړاندې کمیټه هم دلته ده، تصمیم هم دلته نیول کېږي. د ځینې ډېرو وړو پرچون خریداریو دپاره 15 میلیونه افغانۍ موږ د خپل معتمد په وجه کې راوښکلې دي هغه نه د حساب نه. دا نور بدنامه کس څوک؟ دا د موږ معتمد مالی ده په ولایت کې. دا تر اوسه پورې موږ خوراکي مواد په دې اخیستي، 1000 ډبې اکسیجن مو اخیسته ده، اعلانات مو له دې نه کړي چې د دې 15 میلیونو نه 2.9 میلیونه مصرف شوي او نورې اوس هم د موږ معتمد مالي سره په ولایت مقام کې پیسې. بل انتقاد ادعا دا ده چې 6.15 میلیونه افغانۍ مو د امتیازي معاشاتو لپاره ایستل دي په داسې حال کې چې د 350 بستریز روغتون هر کارمند بانکي اکاونټ لري او باید د اکاونټ ته لارې دغه ته جمع سي اکاونټ ته او دا پیسې په وجه ایستل شوي دي. ولې؟ د قانون مطابق صحي پرسونل په موږ پورې مستقیما د ولایت مقام پرسونل نه ده. پیسې راغلي د ولایت مقام په اکاونټ کې دي. دا پیسې د مستوفیت نه راښکل شوي د موږ د مالي او اداري مسؤلینو لخوا د عزیزي بانک کې د بانک له لارې نه د دو حسابو ته د حمل او ثور معاش لاړله چې ذره حساب د موږ د ولایت مقام په مالي او اداري برخه کې پروت ده. یعنی پیسې عملا دلته نه دي راوړل شوي، پیسې د مستوفیت د موږ د حساب نه عزیزي بانک ته لاړې دي او د عزیزي بانک نه ټولې د دو حسابونو ته د حمل او ثور معاش لاړله چې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کېږي. دا باید 2 ځله ایستل شوی وای ځکه د دواړو میاشتو معاش تقریبا 9 میلیونه کېږي، خو دا یوازې 6.15 میلیونه یو ځای ایستل شوي. ټولې 14 میلیونه او څو ښکل شوي دي د معاشاتو دپاره. هغه وروستي ارقام د دو سره نه دي چې تاسې نه پوښتنه کړې وای. د حمل او ثور د عینو مینې د روغتون چې 120 دي که څو کسان دي او د موږ د سیارو ټیمونو د 10 میلیونو نه اضافه ده چې 15 میلیونه او څو یو ځل راښکل شوي او 15 میلیونه او څو بیا راښکل شوي دي. خو دا داسې نه دي چې عملا ولایت ته راوړل شوي دي. دا د مستوفیت د لارې نه چې اسناد ټول پراته دي عزیزي بانک ته چې د دوی حسابونه هلته دي انتقال شوي دي او هر یو ته د حمل او ثور معاش لاړ ده. او یوازینی ولایت کندهار ده چې د موږ ډاکټرانو دا شکایت نه ده کړی. په نور ولایتو کې تر اوسه معاشات نه دي ورکړي او مظاهرو ته مجبور شوي دي. والي صاحب د 350 بستریز روغتون لپاره مو د 450 کسانو څخه ازموینه واخیسته. ولې کسان ونه ګمارل سوه؟ اړتیا نه وه؟ په داسې حال کې چې د روغتیا رئیس هغه وخت ویلي و چې 80% چې 2 میلیونه کسان کېږي په کندهار کې د کرونا په ناروغۍ اخته دي. ولې ونه ګمارل سول؟ دا پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي. د وزارت د عامې روغتیا د وزارت د هدایت په اساس باندې چې د عامې روغتیا ریاست ته راغلی و، دوی ته ویلي و چې تاسې باید ریزرف پرسونل ولرئ چې د ضرورت په وخت کې د هغې نه کار وکړي. 4.5 کسان نیول شوي او یا امتحان ترې اخیستل شوی چې د موږ منابع بشري هم په دې کې اشتراک کړی و. دا کسان ټول د سټنډبای او یا د ریزرف په حالت کې وو. که احیانا دې ته بودیجه پیدا شوې وای چې دا په مرکز پورې ارتباط لرل، دا کسان او ضرورت موږ ورته لرلی. لکه ما درته ویلي ځینې کسان د دې نه په دغه سیارو ټیمو کې ټاکل شوي دي چې دا موږ RTT ورته وایي یا د عاجل چې هر ځای ته رسیدګي کوله. خو ټولو ته ضرورت نه ده پېښ شوی او د دې خلکو سره د اول نه دا ویل شوي دي چې موږ تاسې نه امتحان اخلو، د ضرورت په وخت کې تاسې استخدامو. متاسفانه نور ورته ضرورت پېښ نه شو. دویم قدم کې د وزارت د خوا نه دو ته یعنې داسې هغه نه و راغلی په اصطلاح هدایت چې تاسې اوس ادمي دا ونیسئ
که دا مو نیولي وی نو تاسو داسې فکر وکړئ چې د 100 کسان چې موږ سره په بستر کې دي 127 کسان موږ د عینو مینې بستر پرسونل لرو چې د دې نورو سره حساب کې د سیار ټیمونو سره کېدای شي 1.5 شاوخوا کسان وي او 4.5 هم دا نیولي وی نو د 100 کسانو دپاره به موږ 1500 ډاکټران لرل چې دا عادلانه نه وه. یو بله دا د 350 بستریز روغتون رئیس ستاسو پر ورور کړی ده چې دی وایي چې اسناد هم لري وکیلانو ته یې هم ښکاره کړي دي چې 1,000 ډالر ځینې غوښتي دي. پوښتنه دا ده چې ستاسو ورور څه مسؤلیت لري که چیرې دغه ادعا وي دلته څه مسؤلیت لري او دغه ادعا څونه منئ؟ مننه. اول خو دا چې د قانون مطابق هر سړی جرم فردي ده او په هر چا باندې یو ادعا کېدلی شي. زه څومره معلومات چې ماته ده دا ادعا مطلق دروغ ده. دا یو ځکه د عینو مینې روغتون د قانون مطابق د دو سره هیڅ د پیسو صلاحیت نشته. لکه مخکې چې ما تشریح کړه دا پیسې په ولایت مقام کې دي او د تدارکاتو د کمیټې لخوا نه شرکتونو ته په مصرف رسیږي. نو کله چې پیسې دلته یو همدارنګه الکوزي صاحب هم په خپل ویډیو کلیپ کې ادعا کړې ده چې ما ته هیڅ صلاحیت نه ده راکول شوی. نو کله چې د هیڅ صلاحیت ونه لري د دې پیسو په راښکلو او مصرف کولو کې او یا قرارداد کولو کې او هر څه په ولایت کې وي نو زه کېدای شي د ما ورور چې د ملي امنیت کارمند ده فکر کوم دا به ډېر احمقانه وي چې هغه د هغه نه پیسې غواړي د الکوزي نه. الکوزی خپله شکایت کوي چې د ما هېڅ په لاس کې نه و. دا مطلق دروغ ده. یو بل د الکوزي صاحب ادعا ده چې ولایتي ادارې هلته د ډاکټر فرزانې په نامه یوې ډاکټرې ته صلاحیتونه ورکړي دي. صلاحیت په دې معنا چې هغه د دوی رسمي کارمند ده خو بیا هم د ولایتي ادارې له لورې څو ځله کابل ته استول سوې ده. ولایتي ادارې داسې کس ته څنګه صلاحیت ورکوي او څنګه چې هغه یو رسمي کارمند ده ستاسې په استازیتوب د کرونا په برخه کې کابل ته ځي؟ اول دا چې دغه ادعا زه داسې فکر کوم یا به دا چې الکوزی صاحب څه عصبي تکلیف ورته پېښ شوی یعنې هغه تاسې کا ویډیو کلیپ وګورئ دا هلته هغه توازن نه لري مغزي او عصبي. دوهم هغه معلومات چې زه لرم متاسفانه د ځینې مافیایي کړیو لخوا په زور باندې د باندې دا خبرې شوي دي چې اوس دی تقریبا په دې خبرو باندې پښیمان هم ده او د څو خوا نه ما ته رسیدګي هم کړې ده. دریم دغه چاته چې دی اشاره کړې دا ډاکټره دا زه نه پېژنم بیخي چې څوک ده. یو ځل چې مخکې هم په هغه رسنیو کې خواله رسنیو کې دا موضوع راپورته شوې وه بیا چې ما پوښتنه وکړله دا ډاکټره د ښځو چارو د ریاست د خوا نه هغه وخت کې چې 26 کسان د پروموټ پروژې او یا د سولې د مشورې دپاره غوښتل کېدل دا ښځه هم په هغې کې لاړه وه. یعنې زه نه پوهېږم چې آیا هغه پیشنهاد به ما یې ځکړی چې ولې دا ښځه د ښځو چارو ریاست د خوا نه معرفي شوې وه. د ولایت مقام د خوا نه د مدني ټولنې په استازیتوب او نه هم د عینو مینې د روغتون په استازیتوب دا هېڅ چیرې نه ده لاړه. دا مطلق دروغ دي. دوهم دا چې ادعا شوې ده چې ټول واک د هغې سره ده په هغه کې په عینو مینې روغتون کې نو یا شفاهي یا کتبي یا هر نوع ثبوت چې الکوزی صاحب لري هغه دې وړاندې کړي. متاسفانه زه دغه ادعا د یوازې د ځان نه د ټول کندهار د ابرو عزت په وړاندې ادعا بولم او دا موضوع موږ د قانوني لارو چارو نه تعقیبو ځکه دې کې حیثیتي موضوع پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې زه خبر نه یم چې څوک دی او په عینو مینه کې غیر د الکوزي صاحب نه هلته نور پرسونل ده 127 کسان کار کوي. تاسې کولی شئ لاړ شئ هلته د هر فرد نه پوښتنه وکړئ چې دلته مسؤل څوک و دلته تصمیم نیونکی څوک و چې دا هوایي خبرې کوي چې د یو چا د خوا نه ځانګړی استازي ټاکل شوی مطلق دروغ دي. والي صاحب کله چې ته راغلی د صحت د برخې د اصلاحاتو خبره مو کړې ده او په وار وار مو ویلي دي چې دا د قناعت وړ نه دی درته څه اصلاحات مو په دې برخه کې راوستلي دي؟ تاسې ولیدل موږ د صحت په برخه کې زوړ رئیس لري که نوی راغی. فرض که عینو مینې روغتون کې ستونزې شته دي دا زه وینم ټیم ویني وزیر راغی خپله دا ستونزې ولیدلې دا د هغه کار ده چې په هغې ځای کې څه کوي ولې زه د ولایت د یو لومړي درجه مسؤل صفت شخص په صفت باندې د دې اطمینان درکړم چې موږ ته اشخاص مهم نه دي په هر هغه ځای کې چې د ولس خدمت نه کېږي که هغه صحت برخه ده که هغه نورې برخې دي د دې اطمینان درکړم چې په هغې کې به بدلون راځي. د موږ ادارې باید د ولس خدمتګارې شي. د موږ ادارې باید د کندهار د ښځې او نر ابرو حیثیت وساتي. ولې متاسفانه اوس موږ ځینې زونو کې ستونزې لرو چې هغه ستونزې به انشاءالله په مرور د وخت سره تاسو به شاهد وئ. ډېره مننه والي صاحب. مننه وکړه. خدای مو وساتي.
تاسې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د فساد اړوند د ولسي جرګې د استازو ادعاوې واورېدې او همدارنګه مو د مسؤلینو جوابونه هم واورېدل. پر موږ یې د رسول وه پرېکړه په تاسو پورې اړه لري. د هندارې د دې اونۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو زه محمدیار مجروح او د کیمرې تر شا عبدالعلي خوشحال درڅخه اجازه غواړو. د خدای په امان.